بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږه بحث یا چې کوم دی د مسایلو د کتاب نه یو مسله ذکر کیږي. هغه چې کوم دا سوال نمبر 7 غالبا دی. په دې کې ځینې سوالونه مونږ پرېږدو، ځینې ګران په ویلو کې هم او په پوهېدو کې هم یو کس پې زر نه پوهېږي. نو دې وجې نه مونږ آسان مسایل ترې راخلو. نو اهل سنت والجماعت تعریف د دې باره کې یو سوال کیږي چې اهل سنت والجماعت کومو کسانو ته ویلی کیږي. نو اهل سنت والجماعت جواب به چې کوم دی د هغې دا وي کہ اہل سنت والجماعت میں 3 لفظ ہے. پہلا لفظ اہل ہے جس کے معنی اشخاص افراد اور گروہ کے ہیں. دوسرا لفظ سنت ہے جس کے معنی طریقہ کے ہیں. تیسرا لفظ جماعت ہے جس سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت مراد ہے. لہٰذا اہل سنت والجماعت اس گروہ کا نام ہے جو ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور جماعت صحابہ کے طریقے پر ہو. اور حضرات فقہا اور محدثین متکلمین اولیاء اور عارفین سب اہل سنت والجماعت ہیں. اصول دین میں سب متفق ہے، اور اگر کوئی اختلاف ہے تو وہ فروعی ہے، یعنی جزوی ہے. فروعی اور جزوی ایک معنی ہوتا ہے. اصولی اختلاف نہیں. عقائدی اسلام صفحہ نمبر 175 جلد نمبر 1 دا د هغه کتاب نوم دی. باغی کې دا جواب دی، نو هغه تاسو ته ذکر کړو. بیا مخکې فرمائی یعنی اہل سنت والجماعت وہ مسلمان ہے جو عقائد و احکام میں حضرات صحابہ کرام پر کے مسلک پر ہو اور قرآن کے ساتھ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حجت مانتے اور اس پر عمل کرتے ہو. یہ تو اس لقب کے معنی ہوئے. اور اس کا مصداق وہ لوگ ہیں جو عقائد میں امام ابو الحسن اشعری یا امام ابو منصور ماتوریدی کے متبع ہو. دا یو دو امامان دی زمون په 8 درجې چې کله علماء کرام طالبان وی په هغې کې د دوی بحث راځي. نو که یو کس وایي چې یاره د دې څه دغه دی، نو دا بیا ځان له یو تاریخ دی او ځان له دوی چې کوم دی نو هغه پس منظر دی، هغه چې کوم دی موږ ته په هغه کتابونو کې میلاویږي. خو دلته کې صرف د هغوی نومونه راوړل. د هغوی مشهور فقهي کتاب بحر الرائق اور صفحہ نمبر 182 پر اہل سنت والجماعت کی تشریح یوں کی گئی ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ جو شخص میری سنت اور صحابہ کی جماعت کے طریقے پر ہو، اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائے گا، اس کے درجات بلند کرے گا اور اس کے ہر قدم پر 10 نیکیاں عطا کرے گا اور اس کے درجات بلند کرے گا. کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، آدمی کو کب معلوم ہوگا کہ وہ اہل سنت والجماعت میں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اپنے اندر 10 چیزیں پائے وہ اہل سنت والجماعت میں سے ہوگا. نمبر 1، 5 وقتہ نماز با جماعت ادا کرے، کسی صحابی کی برائی یا تنقیص بیان نہ کرے، مسلمان بادشاہ کے خلاف تلوار نہ اٹھائے، اپنے ایمان میں شک نہ کرے. ہاں، اور بیا چې کوم دی 5 نمبر دی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اچھی بری تقدیر پر ایمان رکھتا ہو. اللہ تعالیٰ بیا بل چې کوم دی اللہ تعالیٰ کے دین کے بارے میں جھگڑا نہ کرے. کسی موحد کلمہ گو مسلمان کو گناہ کی وجہ سے کافر نہ کہے. اہل قبلہ کی نماز جنازہ کو نہ چھوڑے. سفر و حضر میں موضوع فرمسا کو جائز سمجھے. ہر نیک و فاجر امام کے پیچھے نماز پڑھے. نو دا چې کوم دی نو د اہل سنت والجماعت هغه مشهور چې کوم دی نو 10 خبرې وي.
چې په دې باندې یو کس قایم و نو دا چې کوم دی نو په اهل سنت والجماعت کې دی، او که په دې باندې قایم نه و د یوې نه پکې هم منکر ورته پوه شو چې دا کس اهل سنت والجماعت نه دی او دی په خپل عقیده باندې ویریږي. نو دا چې کوم دی نو دغه چې کوم دی جواب ورکړی دی د اهل سنت والجماعت باره کې. الله پاک دی مونږ او تاسو له د عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.